هغې شاهد یم نو د هغه ګواهي زما قبوله کړي چې دوی کوم کار کړی دی هغه بیخي ډېر لوی کار دی او زما خیال دی چې داسې ملګري دي خدای نور را پیدا کړي چې داسې کارونه کوي د کامریډ ډېر زموږ انورزیب کامریډ ډېر پخوانی ملګری دی او په دې ټولو خبرو مو ډېر پخوانه سره بحث مباحثې کېږي دلته په سټیج چې څومره نور مشران زموږ ناست دي مخامخ ماته څومره ملګري چې ناست دي نو موږ به ظاهره خبره چې دلته تاسو کوئ نو که داسې لمونځ ناوخته کېږي نو د هغې فکر مه کوئ دلته ټول زما خیله دا ځای هم پاک دی د خلک هم دلته شته او زه به خبرې بیخي لنډې کومه چې تاسو د شعر او ستاسو ترمنځ بیخي دیوال جوړ نه شي چې کله موږ دا خبره کوو چې پښتو ژبه یا مورنۍ ژبه دی د تعلیم ژبه وګرځي د دې وجه څه ده د دې بنیادي وجه څه ده دې کې حکمت څه دی د دې علت څه دی په دماغو کې انسان ته خدای دماغ ورکړي دي په دماغو کې چې کوم برېښنایي صورتحال د بجلۍ صورتحال الکترومګنیټک ویوز دي یا د هغې خلیې دي د دماغو د خلیې هغه ژبې سره یا هغه اواز سره زیات په حرکت کې راځي دا ساینسي طور ثابته خبره ده کم چې د ماحول سره تړلي وي کم چې د چاپیریال سره تړلي وي کم اوازونه چې د چاپیریال سره تړلي وي کم اوازونه چې د ماحول سره تړلي وي ماحول کې مانوس اوازونه وي هغې سره د ماشومانو یعنې د دې که تاسو تجربه کوئ نو دا تجربه داسې تاسو کولی شئ چې چېرته یو ماشوم داسې ځای کې کېنوي چې هغلته نه د نیا اواز ورځي نه د نیکه اواز ورځي نه د پلار اواز ورځي نه مور اواز ورځي او بیا یې داسې چې شپږو میاشتو اووه میاشتو تورې شي نو بیا یې تپوس وکړي چې هغه ماشوم خبرې کولی شي که نه شي کولی دا ساینسي طور ثابته خبره ده زه د ژبپوهنې طالب علم یم نو دا تجربې په لیبارټرۍ کې شوي دي دا د لیبارټرۍ تجربې دي هغه ماشوم به اواز هم نه شي کولی تاسو به وګورئ دا کوم شوی دی داسې به اواز غیب شي بیا به غوسه شي نو دې مطلب دا دی چې کوم اوازونه کوم غږونه د ماشومانو دپاره د چاپیریالي د ماحولي پیژندلي اوازونه هغې سره د هغې دماغ حرکت کې راځي نو دماغ چې حرکت کې راځي نو ظاهره خبره چې انسانان سوچ کولی شي ظاهره خبره چې انسانان د څیزونو نه پیداوار جوړولی شي ظاهره خبره چې انسانان هنر خپلولی شي هنر ترلاسه کولی شي هنر زده کولی شي بیا ظاهره خبره چې دغه هنر او دغه پیداوار په ذریعه نوي څیزونه پیدا کولی شي نو تخلیق کولی شي نو نوي څیزونه پیدا کولی شي نو ایجاد کولی شي نو ځکه د ټولې دنیا کې کم ځای کې هم چې تحقیق او ایجاد شوی دی که تحقیق شوی دی که ایجاد شوی دی که هنرونه په مخ کې تللي دي هغه ټول په مورنو لیدل شوي داسې په دې جهان کې په ټول تاریخ کې دا مثال تر اوسه پورې نه دی موجود چې چا په بله ژبه کې تخلیق کړی دی چا په بله ژبه کې فریج جوړ کړی دی یا چا په بله ژبه کې واشنګ مشین جوړ کړی دی یا چا په بله ژبه کې سایکل جوړ کړی دی یا په بله ژبه کې جې جوړ کړی دی یا په بله ژبه کې څه بل داسې د طب سره تړلی څه کار کړی دی یا څه تحقیق کړی دی یا څه نوی شی معلوم کړی دی یا نوی دریافت کړی دی دا تر اوسه پورې نه دي شوي تاریخ نو ځکه چې کله مورنۍ ژبې د تعلیم نه ویستی شي نو اصل کې ماشومانو سره څه کولی کېږي ماشومانو سره دا کولی کېږي چې تا باندې سوچ بند تا باندې تخلیق بند ته نوی څیز نشي جوړولی ته نوی پیداوار نشي جوړولی ته هنر نشي زده کولی ته ګرځېدی نشي ته خبرې نشي کولی ته اظهار نشي کولی ته رای نشي ورکولی ته احساس نه لرې ته جذبه نه لرې د دې مطلب دا دی ته اوچ لرګې ماشومان نه اوچ لرګې جوړوي اوچ لرګې نو دا چې څوک کوي دا چې څوک هم د خلکو نه مورنۍ ژبې په تعلیم کې علي نو هغه اصل کې تاسو به دا خیلي چې دا به چېرته اچانک شوي یا دا بغیر منصوبه بندۍ دا ښه په منصوبه بندۍ شوي دي چې د یو ژبې چې هغه په سلو کې 3 خلک وي او یو بله ژبه چې هغه د ګلوبل یا نړیوالې سرمایهدارۍ په ذریعه د سرمایهدارانه نړیوال سرمایهداري د هغې د زور او د هغې سخاوالي او د هغې د ګند په ذریعه په دې جهان نافظ کړې شوې ده داسې څه موده کې یوناني نافظ کړې شوې وه بیا څه موده کې فارسي نافظ کړې شوې وه بیا څه موده کې اطالوي نافظ کړې شوې وه بیا څه موده کې د فارسۍ یو بل شکل د مغولي شکل نافظ کړی شوی بیا څه موده کې دا چې رستنۍ موده شوه نو انګریزي نافظ کا نو هغې سره هسې چلو که چې خپل پیداوار او خپل مارکیټ جوړ کړی شه نو دا دو جدا څیزونه نه دي کامریډ د دو جدا څیزونه نه دي چې د مورنۍ ژبه کې سبق وي نو هله مارکیټ جوړېږي مورنۍ ژبه کې چې سبق نه مارکیټ نشي جوړی مزدور به پیدا کېږي ګونګې به پیدا کېږي نو دی به د خپل واک نه لري چې رای نشي ورکولی اظهار نشي کولی نو دی خپل واک څنګه استعمالولی
نو چې رای نشي کولی اظهار نشي کولی نو واک به نه لري نو څیزونه به نشي جوړولی نو مارکیټ به نشي جوړولی نو ګټې وټې نظام کې به موجود نه نو دا دې سره تړلی تعلق دی بیخي داسې تعلق دی د ګټې وټې نظام د مورنیو ژبو تر منځ چې مورنۍ ژبه لرې کړي نو ګټې وټې ختم شي چې ګټې وټې لرې کړي نو مورنۍ ژبه باندې سترګې وږدېږي بیا تاسو دې ته وګورئ دا معلومه خبره د اکسفورډ یونیورسټۍ یو پروفیسر 2000 کې یو کتاب لیکلی دی هغې ته وایي غیبېدونکي اوازونه د vanishing voices غیبېدونکي اوازونه ډینیل نیټل او سوزین رومین دغه دواړو نوم دی دوه کسانو لیکلی دی او هغې ثابته کړې ده د تجربو په بنیاد چې ماشومانو نه یا خلکو نه څومره د څیزونو نوم هېرېږي هغومره هغې د څیزونو ملکیت بایلي د هغې ملکیت بایلي چې تا نه غر هېر شي نو تا د غر ملکیت بایله ځنګل کې د نه د ونو نومونه هېر شي د ونو ځنګل دی بایله د اوبو او د لښتو او د ولو نومونه د نه هېر شي نو سیند دی بایله د سیند ملکیت دی بایله ځکه چې د ملکیت احساس نه ملکیت احساس دې سره پیدا کېږي او هغه ولې پیدا کېږي هغه ځکه پیدا کېږي چې مورنۍ ژبه ځان سره د زرګونو کالو حکمت او دانش په خپل لړمون کې ګرځوي د زرګونو کالو حکمت او دانش دا په ټپه کې دی دا په سندره کې دی دا په متل کې دی دا په محاوره کې دی دا په لفظونو کې دی دا په توکو کې دی نو دا ټول څیزونه چې څومره غیبېږي هغومره هغه حکمت غیبېږي هغه حکمت غیبېږي نو ستا حافظه ختمېږي چې حافظه دې ختمېږي نو دا هېرېږي چې زه څوک یم نو شناخت بایلې نو چې شناخت بایلې نو دعوه داسې کوې دعوه خو هله کولی شي پسې چې کله د شناخت وي چې کله د قام وي قام دعوه کولی شي چې دا زما ځمکه ده دا زما غر دی دا زما ځنګل دی دا زما اوبه دي دا زما بجلي ده دا زما ګیس دی دا زما پټرول دی دا خو قام دعوه کولی شي نو چې قام نه نو دعوه به څوک کوي نو دا څه ناڅاپي خبره نه ده شوې چې په انګریزۍ کې خلکو ته نوکری ترلاسه کېږي یا دا هم څه ناڅاپي خبره نه ده چې اردو یې نو مهذب به ګڼلی کېږي دا ناڅاپي خبره نه ده په ټولو ژبو کې کامریډ یو بله خبره وکړه دې خبرې ته اشاره وکړه چې دا د ژبو په کار دی چې دومره غټه سینه ولري چې څیزونه ځان کې ځای کولی شي ژبې بالکل نامیاتي کوي د څنګه چې دا ونه لویږي څنګه چې انسان لویږي دغه شان ژبه بیخي یو ژوندی څی دی ژبه همدغه شان لویږي نشونما کوي ارتقا کوي په مخ کې ځي خو چې ژبه ونه ترولی شي او قتل نه کړی شي چې ژبه قتل شي وترولی شي نو بیا ظاهره خبره چې هغې کې شلون راشي هغه وشلیږي نو د هغې ګنډل بیا ډېر زیات ګراني د دې یو مثال صرف د ګنډلو مثال اسرائیلیانو ورکړی دی اسرائیل ریاست ورکړی دی چې عبراني ژبه د زرګونو کالو مړه شوې ژبه یې را ژوندی کړه دا هم یو ډېر لوی کمال دی لوی تخلیق دی ګینې دا یاد ساتئ چې د ژبه دا د انسانانو ټولنیزه توګه باندې ټول په ټوله د انسانانو ټول په ټوله تر ټولو پیچلې تر ټولو نایاب او تر ټولو مشکل ایجاد داسې ایجاد به انسانانو ټولنیزه توګه باندې په ټول په ټوله د انسانانو ټول په ټوله تر ټولو پیچلې تر ټولو نایاب او تر ټولو مشکل ایجاد داسې ایجاد به انسان نشي کولی نه به داسې ایجاد چېرته مخکې شوی دی نه به داسې ایجاد د انسان وکړي دا ژبه چې لاړه شي نو ستا حافظه لاړه نو ستا شناخت لاړه نو ستا غر لاړ ستا سیند لاړ ستا بجلي لاړه ستا پټرول لاړ نو ستا ټپه لاړه نو ستا جمال او ښکلام لاړه ژوند چې ته په کوم شکل کې ګورې هغه شکل هم لاړ د هغې مونږ دا ژوند چې پېژنو د ژوند حقیقتونه دا د ژبې په ذریعه پېژنو مونږ دنیا کیسه چې اورو د هغې په ذریعه څیزونه پېژنو نو مونږ هغه حافظه هغه حقیقتونه چې کوم د ژوند حقیقتونه دي دا د ژبې سره تړلي نو دغه دوه کاره داسې وکړه چې یو خو یو ریاست کې چې کله د ژبې ختمول د قانون شناختونه یې ختمول د قانون شناخت یې ختمولو چې دعوه نشي کولی د قانون وسایل یې ختمول تروړل د لاسه اخیستل د قانونونه نو هغې دپاره ظاهر خبره د قام نه غرب اخیستو هغې قبضه کوله پټرول باندې قبضه کوله ګیس باندې قبضه کوله ریکوډک باندې قبضه کوله چلغوزو باندې قبضه کوله نو مورنۍ ژبه تیواله د سره احساس هم ختم شي دی وایي چې زه ډېر ښه یم خو زما ملک دی وایي پاکستان زما ملک دی که نه په دې ورسره بیا بحث کوي که نه چې پاکستان زما ملک دی که نه بیا ورسره دا خبره کوي چې خاین کې خدای لیکلي دي خطر کې خدای لیکلي دي نو چې مورنۍ ژبه د دې
3% ویونکي یعنې په سلو کې 3 کسان چې کومه ژبه وایي هغه ژبې سره که د ژبې په حیث وي نو د چا څه مسله نشته، خو چې کله دا د جبر د آلې په طور استعمال شي، دا د نورو ژبو د قتل عام دپاره استعمال شي، دا د نورو ژبو د نسل وژنې دپاره استعمال شي، دا د نورو ژبو د میسیکر او جنوسایډ دپاره استعمال شي، بیا موږ په سختو ټکو غندنه کوو، موږ دا رابطه هم نه منو، موږ یې نه منو. موږ تجربه دا ده د ژبپوهنې د یو طالب علم په حیث دا وایم چې هېڅ ضرورت نشته د رابطې تجربې مو، سندی دی، بلوچی دی، پښتون دی، پنجابی دی، سرایکی دی، براهوی دی، هندکی دی، دا چې یو بل سره خپله ژبه وایي نو زما خیال څلور پنځه میاشتې پس دوی د یو بل په ژبه ډېر په اسانه پوهېږي، هېڅ ضرورت نشته. دی پکې چې راوسته ترمنځ رابطه ختمه کړه. بلې د دې څنګه چې ما عرض وکړه د عالمي سرمایه د عالمي یا د نړیوال د سرمایې د ګند دپاره چې کومه ژبه نافظ کا نو هغې کې په ټوله دنیا کې په مزدورۍ هم قبضه وکړه، په مارکیټ هم قبضه وکړه، او په ارزان خام مال هم قبضه وکړه، او په ارزان محنت هم قبضه وکړه. د ټولې جهان محنتونه یې واخیسته، هغې دپاره څه جوړ کړه؟ دې دواړو دا کار کړی دی. که دې ملک کې دا شوي دي، ریاست کې دا شوي دي، هغې هم دا کار کړی دی، او که د نړیوال د سرمایې ګند د کوم دا کار کړی دی هغې هم دا کار کړی. دواړو د بارودو کارخانې جوړې دي، د بمونو اټۍ خلاص کړي دي. دا دې سره تړلې خبرې دي. دا د بمونو دا چې قام ختمای، د قام احساس ختمای، د قام ټپه وژني، د قام سندره وژني، د قام حافظه ماتای، د قام شناخت ختمای، د قام نه د هغه غرلې، قام نه د هغه ځنګللې، قام نه د هغه پټروللې، قام نه د هغه اوبهلې، د هغه سیندلې، د هغه دریابلې، د هغه ګللې، د هغه خوشبویلې، د هغه ښکلا علې، د هغه جمال علې، د هغې دپاره سخوالی پکار دی، او سخوالی بارود. دا بارود راولي، یا په مختلفو طریقو راولي. کله یو ځای کې روس را سملول دي نو هغې دپاره بارود شروع کړي، کله بیا چین را پرزول دي هغې دپاره بارود شروع شي. نو موږ دا وایو، دوی دا وایي چې افغانستان کې دغه خلکو دا خلک چې د کوم پراجکټ دپاره راغلي دي او راغلي وو، هغې مورنۍ ژبه به ختمول غواړي، هغه په دې د سرمایهدارۍ په دې ګند کې او د ریاست په دې دسیسه کې سره شریک دي. دا د هغې پراجکټ دی، د هغې په ذریعه خو بارود په مخ کې وړي، نو هغه څنګه مورنۍ ژبه په مخ کې وړي. عرض مې دا دی، زه بیخي دا خبرې په دې راغونډو نور تکراروم نه، دا زما مشاعره هم کوئ. زه یو 4 خبرې د قرارداد په شکل کې تاسو مخې ته ایږدم، که ستاسو په دې رضا وي او دا خبرې منئ نو هغې باندې تاسو لاس اوچت کړئ، او که دا خبرې تاسو نی رضا چې دا داسې نی نو هغې باندې لاس مه اوچتوئ. ډومبۍ خبره په دې قرارداد کې ډومبۍ قرارداد دا زمونږ د پارټۍ مطالبه هم ده، د عوامي نیشنل پارټۍ مطالبه هم ده، او پاکستان کې د ټولو مترقي قوتونو مطالبه ده. څه د پاکستان پیپلز پارټۍ دا مطالبه ده چې پاکستان کې د ټولو او زمونږ هم دلته دا اجلاس، دلته دا غونډه د عوامي نیشنل پارټۍ د ځایلي تنظیم، د پېښور د ملګري لیکوالانو د ضلعي تنظیم په دې غونډه کې، د مورنو ژبو پرست په دې غونډه کې دا هڅه کوي، دا عزم کوي، دا لوس کوي، او دا مطالبه غوښتنه کوي چې پاکستان کې ویونکي ټولې مورنۍ ژبې دي قامي او سرکاري ژبې وګرځي. تایید دی؟ منظور دی؟ مننه کوم. دا غونډه دا لوس هم کوي او دا غوښتنه هم کوي چې پاکستان کې ټولې مورنۍ ژبې دا د تعلیم برخه وګرځي، او د تعلیمي نظام په هر اړخ کې دا شاملي، که استاذ دی او که کتاب دی او که تدریس دی، په ټولو اړخونو کې د مورنۍ ژبه شاملې. دا قرارداد تاسو ته منظور دی؟ دا غونډه غوښتنه کوي د ملګري لیکوالانو د ضلع پېښور، دا غونډه غوښتنه کوي چې د ژبو د غصب کولو او د قتل کولو دا دومره عمل چې 75 کاله وشو، هغې سره چې څومره ستونزې راولاړې شوي دي، کوم چې د پاکستان وفاق په خطره کې غورځولی دی، وفاق کې تشه راوستې ده، ځکه چې پاکستان قام نه دی، پاکستان قوم نه دی، پاکستان ریاست دی، او دا د مختلفو قومونو فیډریشن دی، وفاق دی، د مختلفو اکایانو وفاق دی. نو که دغه وفاق د تکمیل ته رسي یا دغه وفاق مکمل کیږي نو هغې دپاره به دا لازم وي
چې مورنۍ ژبې دي او قامي ژبې دي دا ستونزه حل کړی شي نو د هغې دپاره دی د مورنو ژبو یا د ژبو یو مرکزي کمیشن جوړ کړی شي دې دپاره ستاسو اتفاق دی دې خبرې سره اخیري خبره کوم اخیري قرارداد په دې شکل کې تاسو مخې ته ږدمه چې سرشمېرنه را روانه ده مردم شماري را روانه ده سنسس سرشمېرنه را روانه ده په دې کې مونږ مطالبه او غوښتنه کوو چې د ټولو ژبو د ویونکو ژبې او سرونه دي په صحیح طریقې سره وشمارلی شي او پاکستان کې چې څومره مورنۍ ژبې دي هغه ټول دي د ډیجیټل سنسس کې او مردم شماري او سرشمېرنه کې شامل کړی شي دې سره ستاسو اتفاق دی ډېره زیاته مننه کوم ډېر ښاد اوسئ زه اکثر یو شعر یم زما دوه شعرونه ډېر زیات خوښ دي شعرونه خو زما ټول ډېر خوښ دي شاعري خو پایي چې زموږ د ټولو ډېره خوښي پایي چې ومرو که نه یو دوه شعرونه ډېر اکثر زوامه په داسې موکو د اندیش صاحب یو دوه شعرونه دي ما و حالاتو نن په دې دعا د خیر وکړه ما و حالاتو نن په دې دعا د خیر وکړله چې ساس ته به ساس وایمه غل ته به غل نه وایمه خو مونږ به یې ورته وایو غاصب ته به غاصب وایو قاتل ته به قاتل وایو د ژبو قاتلان ته موږ ژبو قاتلان وایو و ما ته تمغه ما اصل کې دا شعر ما ته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط دا دی ما ته تمغه د بادرۍ تړي خو شرط دا دی چې به د دې خاورې اتل ته اتل نه وایمه مورنۍ ژبه چې هېره کړي اتلان هم هېر کړي ډېره مننه دا ډاکټر خادم حسین صاحب چې تاسو ته خبرو کې موږ دپاره یو 10 منټه وقفه بیا به موږ مشاعره کوو مشاعرې نه بعد د چایو انتظام شوی چې به پکې لیکل